او دا د توهین مکواله کوزای صاحب موږ د احترام درته ګورو سټوډیو کې مراجعه کړلې دا موږ د ساده درنښت دپاره وروره په کامل احترام الکوزای صاحب چې تا ته لرو مهرباني وکړه سوال دې وکړه موږ نه غواړو چې توهین وکړو سوال مې دا ده ګوره دا معنا دا نه چې تو سټوډیو نه ما ښکته کې ما سوال صرف دا همداسې بار بار تا کړي دي الکوزای صاحب ما سره چا باندې مبین صاحب تاسو مایک بند کړئ سوال زما د ډاکټر صاحب نه ده او د قاری صاحب سید خوستی نه ده اول سوال زما دا ده افغانستان کې جګړه تاسو وایئ چې په افغانستان کې جګړه د اسلام ده صحیح ده نن سبا مثلا وایي چې کفر راغلی په موږ باندې موږ په اشغال کې یو موږ باید د عمل د کفر د منګولو نه خلاص کړو دا سوال ده خم دلته دا مطرح کېږي چې سوال دلته دا مطرح کېږي که جنگ د کفر د اسلامي بیا ولې زموږ مسلمانان خلک ځي کفارو ته کښېني دواړه ډلې ځي که تاسو وایئ چې جنگ د کفر د اسلامي دواړه ډلې ولې په کافرو باندې فیصلې کوي یو سوال زما دا مطرح کېږي دوم سوال دا چې زموږ ګاونډی هیواد زمونږ محبوب هیواد چې 240 کاله من کې وژل کې درګرد موجي ملا برادر په کومه خبر باندې نیولی ولې په زندان کې اچولی ولې پکې زولنې وي په کوم نامه باندې بیرته راوښکه او په کوم نامه باندې رهبر ده چې اوس په قطر کې کینی د افغانستان فیصلې کوي د ما دې دوه سوالونو جواب راکړه محترمه اوله خبر ډاکټر صاحب تاسو خبرې کوي که زه تاسو خبرې وکړئ ما د ځواب زه وروسته ورکړم تاسو مهرباني وکړئ ما ته ملګرو وخت راکوئ که نه بیا چې زما تاسو راسئ دلته بس دومره جدي قاري صاحب لږ انتظار وکړه وروره لمبر مراد کوي لمبر دغه بل ورور افغان ورور تقریبا 2 ساعتونه دلته موږ سره انتظار ده ولې داسې کوئ ګوره محترمه تاسې اوله پوښتنه دا وه چې دغه په افغانستان کې چې کوم جنگ روان ده دا که چېرته د کفر او د اسلام جنگ ده نو بیا دواړه لوري فیصله ولې په کافر کوي تاسې خطا شوي یې ستاسې معلومات غلط دي فیصله په کافر نه کېږي فیصله د کافر سره کېږي تاسې د خپل عبارت اصلاح کوئ دلته جنگ هم د کافر سره ده فیصله هم د کافر سره وشوه د افغانستان نه د کافرو د وتلو فیصله وشوه او هغه وخت ورسره وشوه چې کله دوی افغانستان نه د وتلو دپاره چمتو شول او دا د قرآن حکم د قرآن کې الله تعالی فرمایي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله که چېرته دا کافران یا د هغوی ملګري ستاسو دشمنان سولې ته مایل شول بیا تاسې هم سولې ته مایل شئ امریکایان سولې ته مایل شوي دي په دې معنا چې دوی وایي چې موږ د افغانستان څخه ووځو نو د موږ دپاره دوی سره تړون جایز و تړون ورسره وشو د کابل اداره تر اوسه پورې سولې ته نه ده مایله سلم ته نه ده مایله اوسه پورې دوی په سوله باور نه لري دوی په تسلیمۍ باور لري نو یو د کافر سره تړون کول دی یو په کافر فیصله کول دی دغه عبارت که تاسې اصلاح کې محترمه دویم د پاکستان خبره دی وکوله چې پاکستان ملا برادره خوند نیولی و بیا یې خوشی کړو نو دا خو موږ څو وارې د پاکستان موضوع ځواب کړې ده چې که روسي مزدوران و د روسانو ملګري و یا امریکایانو ملګري دي دوی دا 40 کاله دا ملت یا د دوی په وړاندې چې کوم مقاومت ده دا دوی په دې نوم کوشش کړی ده چې بدنامي کړي چې دا د پاکستان یا د امریکا یا د عربو یا د یو ځای یا د بل ځای غلامان دي په داسې حال کې چې سور انګریز تا سره په څنګ کې ده او ته د هغه سور انګریز د افغان په کور نه باسي سور انګریز د افغان په کور خېژوي سور روسي د افغان په کور خېژوي قاری صاحب زه یو سوال لرم قاری صاحب بخښنه غواړم زه یو سوال لرم که چېرته اجازه راکوئ تاسې مې وروره دغه بل ورور افغان ورور دا تا نه مخکې د دی د یو وارې سوال وکوئ مهرباني وکړئ افغان صاحب تاسې مایک خلاص کړئ قاری صاحب خو تا ته ډېر ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم همداسې او مبین ته وعلیکم السلام قاری صاحب زما تا نه یو سوال دی که نه مهرباني آیا دغه اوس دغه انګریزان راغلي یا سره کافر دغه افغانستان ته راغلي او افغانستان کې اوس موږ ورسره مثال تاسو دوی سره جهاد کوئ که نه او تاسو دغه خپله معاهده ورسره امضا کړه دغه صلح مثال وشوه دغه جهاد به صرف په همدې افغانستان کې وي او که په دې نورو مملکتونو ته به دا ستاسو څانګې زغلي تاسو خو سره معاهده کړې ده چې موږ د افغانستان خاوره به د بل چا په دغې نه استعمالیږي
لکه په اسرائیل چې په فلسطین باندې ظلم کوي دغلته جهاد روا دی که نه موږ او تاسو څه وکړو هلته تللی شو نه شو ګاونډي مملکتونو سره موږ د جهاد په برخه کې مرسته کوی شو که نه شو او بل سوال مې د قاري صاحب د مبین نه دی چې آیا دغه مبین چې دی دغه جنرالي په کم پوهنتون کې هغه سره کوم ځای کې دا جنرال شوی صحیح ده دی خو د 18 کاله جهاد کړی افغان صاحب زه بلان جواب درکړم ما جنرالي رتبه ساوث افریقا کې نه مبین صاحب ځای ورکوم نه مبین صاحب جنرالي خو د موږ جنرالي چې دی هغه د جګړې په ډګر کې دي د موږ جنرالي چې دی هغه په پانتونونو کې نه دي د موږ جنرالي د جګړې په ډګر کې دی ولله الحمد د موږ جنرالان چې دی هغه د نړۍ د پرمختللو پانتونونو جنرالان زنګون مات کړل د الله په فضل او د ملت په کومک او د الله په نصرت سره نو دغه جنرال د جګړې د ډګر جنرال ده نو عملی جنرال ده دویمه خبره دا چې تاسو ویل چې د په نورو هیوادونو کې جهاد فرض ده او کنه بالکل په نورو هیوادونو کې جهاد فرض ده ولی په اسلام کې لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل تاریخ په خپل د غزواتو په تاریخ کې یا د هغې نه وروسته د اسلام په تاریخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه چې د کفارو سره جهادونه کړي دي همداسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کفارو سره تړونونه هم کړي دي معاهدې هم کړي دي د دې وجې نه موږ تاسې فقها د حنفي فقه کتابونه په دې ډک دي چې د کفارو سره معاهده کول متارکه د هغې سره جنګ بندي کول د هغې سره وربند کول د هغې سره متارکه کول مهادنه کول دا شرعاً جایز دي یعنی کافر سره داسې معاهده کول چې ته به په ما برید نه کوې زه به په تا برید نه کوم دا جایز دي د کفارو سره موږ تاسې افغانان چې یو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې اسلامي نظام وي او دلته یو داسې قوي اداره جوړه شي چې په خپو ولاړه وي او د نورو د یرغل نه خوندي وي نو دا کوم داسې د اعتراض یا د تنقید خبره نه ده محترمه په نورو هیوادونو کې هم جهاد فرض ده ولی حسب الاستطاعت څومره چې سړي طاقت وي د هغه مقدار پورې هلته هم مجاهدین لګیا دي هلته هم مجاهدین جهاد کوي صحیح شو قاری صاحب محترم زما سوال دغه کنه چې موږ یو د قورو راودرې موږ 3 ساعته ما انتظار کړی قاری صاحب د 4 میاشتو د قاری صاحب ته پته ما قاری صاحب د سم ویل کنه مجاهد چې وي مجاهد وي کنه که هغه په هر ځای کې وي صحیح ده او د قاری صاحب اوس مثال منګه څنګه کوي شو د افغانستان د اسرائیل د فلسطین مجاهدینو سره مونږ کومک کوي شو چې په اسرائیل برید وکړو یا په بل ملک د سمون کولای شو تاسو خو معاهده امضا کړی چې د افغانستان خوره به د بل چا په ګټه نه استعمالیږي غواګم قاری صاحب محترم اول خو د افغانستان خاوره ګوره محترم اول خو د افغانستان زما غږ درځي اورم قاری صاحب محترم اول خو د افغانستان خاورې ته اړتیا نشته چې موږ د فلسطینیانو سره د دې ځای نه کومک وکړو ځکه موږ د فلسطینیانو ډېر لرې پراته یو بل د فلسطین په غیر چاپیره کې اوس ډېر محاذونه خلاص شوي دي د هغوی دپاره د هغې مجاهدینو دپاره نو اوله خو دا خبره ده چې یعنی دغه سوال چې که چېرته په سم نه ده چې سړی ووایي چې دې ځای نه موږ هغوی سره کومک کولی شو دویمه خبره دا ده چې د موږ تاسې دپاره دلته اولویت اسلامي نظام ده چې یو اسلامي قوي نظام راشي موږ تاسې د جهاد هدف هم همدا ده چې اسلامي او قوي نظام دلته رامنځته شي کله چې دلته یو اسلامي قوي نظام رامنځته شو داسې نظام چې د دې وړتیا ولري چې د بل مسلمان کومک کولی شي دا بیا په هغه حالت کې دغه سوال کېدلی شي په اوس حالت کې نشي کېدلی اوس حالت کې موږ د دې وړتیا نه لرو چې د بل چا سره کومک وکړو ځکه موږ تاسې په خپله په جګړه کې ښکیل یو که چېرته موږ تاسې د بل چا سره کومک کوو د خپله خاوره مو د اشغال لاندې پاتې کېږي د خپله خاوره مو د تیري لاندې پاتې کېږي نو موږ تاسې دپاره اولویت دا ده چې اول خپله خاوره ازاده کړو د خپل ملت بسیا کړو د خپل خاوره کې یو داسې قوي نظام جوړ کړو چې بیا موږ تاسې په راتلونکي کې د یو چا د تیری ویره ونه لرو د یو چا د یرغل ویره ونه لرو چې یو څوک د راشي په موږ تاسې د یرغل وکوي تیری دی وکوي زموږ تاسې خاوره دی ونیسي کله چې داسې یو حالت ته ورسېدو بیا په هغه حالت کې دا سوال کول پکار دی دغه بل ورور چې دا امین ما ته